شیخ زاید پوهنتون ادارې لخوا د محصلینو د ستایلو او د دوی د هڅونې په پار ستاین غونډه ترتیب او په ترڅ کې ممتاز محصلین وستایل شول. مسؤلینو په وینا یاده غونډه د محصلینو هڅول او همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکول دي چې په یاد پوهنتون کې په ښه شکل سره زده کړیالانو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوې. یو خو دغه محصلینو تشویق و، کوم محصلینو چې ښې نمبرې ترلاسه کړي او ښه سیمینارونه یې ورکړي، په خپلو درسونو کې خواري ایستلې ده او زحمت ایستلی د هغوی تشویق و. په دویم قدم کې نورو محصلینو ته یې دغه لارې نه د انګیزه ورکولو چې هغوی هم د دوی غوندې زحمت وباسي او ښې پایلې ترلاسه کړي، او په ضمن کې ټولو هیوادوالو ته او رسنیو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولو چې لله الحم په تعلیمي مراکزو په پوهنتونونو کې په پوره کیفیت سره درسونه روان دي. ملت د خلکو ته ولس ته په دې کې اطمینان ورکوو چې انشاءالله دلته تاسو بچیان چې راځي یو څه ورڅخه جوړیږي او بیا د هغه نه وروسته په پوره مهارت او مسلک سره ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کیږي. مسؤلینو له ژمن سره په خبرو کې وویل په راتلونکي کې هڅه کوي چې د محصلینو لپاره د نظري زده کړو ترڅنګ عملي برخه کې توجه زیاته کړي. په اوس وخت کې وزارت ماشاءالله ښه پروګرامونه لري. حتی اوس موږ د دې جوګیو چې موږ په خپله عادي بودیجه کې د عملي زده کړو دپاره د تحقیقاتو دپاره په ځانګړي شکل بودیجه ولرو. سږ کال موږ د دې شاهدانو چې د هیواد په 15 پوهنتونونو کې تحقیقات او معاونیتونه چې د عملي زده کړو په برخه کې یو ښه ګام دی. دا 15 معاونیتونه 15 پوهنتونونو ته ورکړل شوي چې د هغو نه یو د موږ پوهنتون هم دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د علمي معاونیت چارې د تحقیقاتو معاونیت چارې هم شروع شي. بلخوا محصلینو د شیخ زاید پوهنتون له ادارې خوښي څرګنده کړه او دا ډول غونډې او هڅونې د محصلینو استعداد په ښوولو کې مهمې وبللې. زه فکر کوم دا رقم ته غونډې د محصلینو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. که چېرته دا رقم غونډې ونه نیول شي نو هغه د محصلینو کوشش او رقابت چې دی یوازې به تصمیم پورې پاتې شي، خو که چېرته دا رقم ته ستاین غونډې او دا رقم سیمینارونه په لاره باندې واچول شي نو د محصلینو هغه رقابت او هغه کوشش چې دی د ټول پوهنتون په سطحه باندې صورت نیسي. دې څخه زه ډېر خوښ او راضي یم چې د محصلینو لپاره داسې پروګرامونه او داسې برنامې په لاره اچوي تر څو دوی وکولی شي چې د خپل سیم نه بلکې د ټولې پوهنځي ان د ټول پوهنتون په سطحه باندې رقابتي سلوکو کې ګډون وکړي او د خپلو موضوعاتو ته انکشاف ورکړي او په آینده کې د خپله مسلکي برخه کې چې د کوم مسلک وي او په هغه کې په ښه توګه باندې وروزل شي. هیره دې نه وي چې له دې مخکې هم د یاد پوهنتون ادارې لخوا د محصلینو ذهني ارامتیا او روغتیا په موخه د نیزه وهنې لوبې ترسره کړې وې.